دا اسحاق مصطفاوي وو چې تیر اکتوبر میاشت BBC فلم اخیستی وو. د سوریې په شمال ختیځ کې په بد حالت کې په بند کې ساتل کېده. له خوړو نیولې تر درملو پورې هر څه خراب دي. تاسو پوهیږئ په یو خونه کې خورا ډیر کسان ساتل کیږي. پوهیږئ تر هغه چې د سره صلیب ډله نه ورغلي دلته د ځان پاک ساتلو لپاره ډیر توکي نه وو. په الحسکه سیمه کې دا زندان چې چارې د سوریې دیموکراتیک ځواکونه په مخ وړي پخوا د کوچنیانو ښوونځی وو. د سوریې دیموکراتیک ځواکونه هغه کردي ډله ده چې د داعش پر وړاندې مبارزه کې امریکا ملاتړ وکړ. باوري سرچینو موږ ته وویل چې اسحاق مصطفاوي یا خود لاریون پر مهال مړ شوی او یا د تېښتې په هڅه کې ویشتل شوی. د داعش لومړی برتانوي ملاتړی دی چې د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو په بند کې مړ کیږي. اسحاق مصطفاوي په الجیریا کې زیږیدلی وو خو 15 کلن و چې برتانیا ته راغی او همدلته لوی شو. د په 2014 کال کې چې د ویسټمنسټر پونتون ماسل هم وو سوریې ته ولاړ او 4 کال وروسته ترې د برتانیا تابعیت واخیستل شو. د سوریې دیموکراتیک ځواکونه په زندانونو او پنډغالو کې د نظم په ساتلو کې له ستونزو سره مخ دي او وایي چې د داعش ټول جنګیالي چې له دوی سره بندیان دي نړیواله ټولنه یې باید مسؤلیت پر غاړه واخلي. دوی وایي زموږ سرچینې محدودې دي او دا بندیان د ساتي بم په څیر دي. موږ ته پکار ده چې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې نړیوالې محکمې جوړې کړو او دا کسان د سوریې په شمال ختیځ کې محاکمه کړو ځکه همدلته یې جرمونه کړي دي. دا تل د برتانیا حکومت دریځ و چې د داعش پلویان دي په هماغه سیمه کې محاکمه شي خو کله چې په زندانونو او پنډغالو کې حالت خرابېږي دا دریځ ښایي نور هم نارامه کوونکی شي. نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د 10,000 بندیانو لپاره پلان جوړ کړي خو د نورو مرګونو ناروغیو جدي ګډوډۍ او په ډله ییز ډول د تښتېدلو خطرونه مخ په ډېرېدو دي.